په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. روسیه کې د افغان او ازبکستاني سفیرانو کتنه. له چک تر دایمیرداد ولسوالۍ پورې د 80 کیلومتره سړک د قرارداد لاسلیک. په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ زیاتېدنه. او پر ایران د امریکا د احتمالي برید چمتووالی. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د سلواغې تیر شمه. اوس هم بشپړ خبرونه. په روسیه کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر ګل حسن په دغه هیواد کې د ازبکستان له سفیر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او ګډو همکاریو خبرې کړې دي. د دغه سفارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په کتنه کې پر اقتصادي همکاریو، ترانزیتي مسایلو او سیمه ییز تعامل هم بحث شوی دی. د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې ټینګار شوی چې د افغانستان وضعیت د رښتینو شرایطو او مثبت لید له مخې وارزول شي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس خبر ورکړی چې د چک دایمیرداد 80 کیلومتره سړک رغنیزې چارې د 2 میلیارده او 40 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي دي او چارې به هم ژر پیل شي. نوموړي ویلي چې یاد سړک د میدان وردګ ولایت له چک ولسوالۍ څخه تر دایمیرداد ولسوالۍ پورې غځېدلی او د چک ولسوالۍ له بېلابېلو سیمو څخه تیریږي چې په اوږدو کې به یې د یو شمېر مصنوعي ساختمانونو جوړول هم شامل دي. حقشناس زیاته کړې چې د دغه سړک په بشپړېدو سره به د دایمیرداد او چک ولسوالیو اوسیدونکو ته د تګ راتګ او کرنیزو محصولاتو د لیږد رالېږد په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د مرستو د کمښت له امله اړ شوي چې په افغانستان کې له هرو 4 خوارځواکه ماشومانو یوازې له یوه سره یې مرستې وکړي. د دغه پروګرام مشر جان ایلیف له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې زیاته کړې چې افغانستان د خوړو په برخه کې له ناورین سره مخ دی او د افغانستان 2/3 برخه خلک له سختې خوارځواکۍ څخه کړېږي. ښاغلي ایلیف همداراز ویلي چې د خوارځواکۍ اوسنۍ شمیرې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. بلخوا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د تیر کال زلزله ځپلې کورنۍ لا هم د خپل ژوند پر بیا رغولو بوختې دي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. یاد سازمان زیاته کړې چې یونیسف د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په همکارۍ او فرانسې په ملاتړ د خوراکي امنیت بیرته راستنولو او د ماشومانو او کورنیو د تغذیې ښه کولو لپاره هڅه کوي. یونیسف ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه ځپل شویو کورنیو ته خوراکي او تغذیه‌ایي پروګرامونه وړاندې او د ژوند د بیا رغولو له بهیره یې ملاتړ کوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په روانه اونۍ کې 214 افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. بلخوا د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون مسؤلینو خبر ورکړي چې تېره ورځ 841 کورنۍ چې ټولټال 4368 کسان کېږي له ایران او پاکستان نه راستنې شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې دغه کډوال د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک، د هلمند د بهرامچی، د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې راستنې شوي دي. سرچینې ویلي چې له دې ډلې 653 کورنۍ د تورخم له لارې، 96 د ورېښمو پله له لارې، 8 د سپین بولدک له لارې، 14 د اسلام کلا له لارې او 2 کورنۍ بیا د بهرامچی له لارې افغانستان ته راستنې شوي دي. جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 280 هغه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي پاکستان کې جرمني ته د تګ لپاره انتظار باسي. په راپور کې راغلي چې په دغه کسانو کې 50 داسې افغانان دي چې مخکې په افغانستان کې د جرمني حکومت سره دندې کړې دي.
جرمني چارواکو زیاته کړې چې هغه کسان به زر جرمني ته ولېږدول شي چې امنیتي ارزونې بشپړې شوې دي. له دې مخکې جرمني د هغو 650 افغانانو د کډوالۍ غوښتنې رد کړې وې چې د دغه هیواد د بشري حقوقو په نوم پروګرام کې نوملیکنې کړې وې. د ایران د سیستان او بلوچستان د صنعت قانونو او سوداګرۍ عمومي رئیس داوود شهرکي ویلي چې غواړي د دغه ولایت له لارې د افغانستان او پاکستان سره خپل سوداګریزه راکړه ورکړه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړه کړي. نوموړي ویلي چې یادې موخې ته د رسیدو لپاره باید د سیستان او بلوچستان ولایت کورنی تولید 3 تر 4 برابره لوړ شي. د خیبر پختونخوا والي فیصل کریم ګنډي ویلي چې د افغانستان سوله د پاکستان او سیمې په ګټه ده او زیاته کړې ده چې دوی له افغانستان سره د ښو اړیکو او سوداګرۍ غوښتونکي دي. هغه چې په پیښور پوهنتون کې یوې غونډې ته خبرې کولې ویلي چې د پاکستان سیاسي مشرتابه له افغانستان او خپلې کورنۍ ستونزې حل کولی شي. ښاغلي ګنډي همداراز زیاته کړې چې یوازې د ستونزو په ګوته کول نه بلکې حل لارې لټول اړین دي. له دې مخکې د خیبر پختونخوا مشرانو ویلي وو چې په پاکستان کې اوسنۍ امنیتي ستونزې د دې هیواد د تیرو ناسمو پالیسیو له امله دي. له هیواده بهر دا چې سی بی ایس نیوز په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې د دې اونۍ په پای کې پر ایران د امریکا د برید احتمال شته دی. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا اداره د همدې اونۍ په پای کې پر ایران د احتمالي برید امکان ارزوي، خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. بلخوا فلایت رادار یا د الوتنې نړیوال رادار پر ایکس لیکلي اوس مهال د ایران پر فضا نوټوم یا د هوایي چلند ادارې خبرتیا نافذه ده. دغه ادارې له پیلوټانو غوښتي چې که له دغې فضا تیریږئ نو په ډیره لوړه ارتفاع یعنی FL 100 د پرواز وکړي، ځکه کیدای شي توغندي وتوغول شي. له تیرو څو اونیو راهیسې ګنګوسې دي چې ګواکې امریکا جنګي بیړۍ ایران ته نږدې کړي دي. دغه خبرونه داسې مهال لاس په لاس کیږي چې امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې امریکا ښایي نږدې ورځو کې پر ایران برید وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د ایران پر 18 لوړپوړو چارواکو او د دغه هیواد د مخابراتو د صنعت په مشرانو د ویزې محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې دا د تهران پر وړاندې وروستی دا ډول محدودیت دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات د سې شنبې په ورځ په جنیوا کې ترسره شول. دغه راز اکسیوس راپور ورکړی چې دغه مذاکرات په ګڼو برخو کې ښه نه دي مخته تللي او د جګړې د ژر رامنځته کېدو احتمال شته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له العربیه ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې پر ایران د امریکا او اسرائیل هر ډول احتمالي برید به ناوړه پایلې ولري. سرګی لاروف زیاته کړي چې پر اټومي تاسیساتو برید خورا خطرناک دی او ټینګار کړی چې پر ایران برید به دغه هیواد اړ کړي چې د اټومي موادو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې که تهران په اټومي مذاکراتو کې د واشنګټن غوښتنې ونه مني، ټرمپ چمتو دی چې ډیر ژر پر ایران پراخ پوځي برید وکړي. وروستی خبر همدا چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د کراچۍ ښار سلایډر بازار سیمه کې د یوه کور دننه د ګاز ډبې چاودنې له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. سرچینې ویلي چې دغه پیښه د ګل رعنا کالونۍ په سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي او ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. له عملتیاب لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه ما هم دومره وو.